باچا یو ځل په کور کې دغه مناسم د سعودي نه په چوټۍ باندې تللی وم جو د کوره وتم په ځان باندې مې سپری وکړو خو سپری ګورې زه ښه استعمالوم زه چې په کومه کوڅه. السلام علیکم ملګرو. مسافر خپل کلی ته راغلی او هغه خپل کور ته څه شی راوړی و نو دا خپل ویډیو څخه کمپلیټ وګوره ځکه چې هغه مسافر ډېر ښه پیغام ورکړی څوک بهر لاړ شي څوک غلاګانې کوي څوک شګي څوک ارامي کوي نو هغو دپاره مې خپل پیغام ورکړی دا ویډیو سره وګورئ خو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریکه کې راځئ ته باندې ځم بیا د هغې نوم خوشبویي خیږي خو یم ګورې غریب ډېر زیات غریبوالی مې دی نو چې د کوره ووتم په ځان باندې مې سپری وکړو نو زمونږ کره یوه خیراتۍ وه هغې راغلې وه زمونږ کره دغه وه ناسته نو ما ته یې اواز وکړو خانه ته دې خوا راشه چې زه یې خواله ورغلم نو ما ته ته څه کار کوې ما یې سعودي کې یم او په چوټۍ باندې راغلی یم ما ته یې د خوشبویانې د نه ډېرې ځي ما ته یې ستا څو عمر په سعودي کې وشو یاره ما یې 15-14 کاله خو به شوي وی ته ستاسو دا څښا بلی وغیم او وی ستا 14 کاله په سعودي کې وشو او ته دې خپل منډو ته وګوره دې بلۍ ته وګوره د سپري د نه دا شخړې ځي او زما دغه ته ویم مور ته زما دغه ته ویم مور ګوله دله درکړم که پیسې دله درکړم هغې قسم مې دی په خدای که ستاسو نه خیرات غواړم که ستاسو نه خیرات نه غواړم جو زما مور ما ته بیا چې هغه ووته زما مور ما ته قارېده وی لکه خلکو په سعودي کې بیلډینګونه جوړ کړو او ځمکې واغستې پټي واغستو او وی تاسې ځئ او راځئ نو ما ورته مور زه به دله په اسلام آباد کې بنګله هم والمه د ایرپورټ سره او په جیرو بدر هم والمه د واله ستا چنډو پې اوږده لګېدلي نو ما ورته وی چې زما سره به په ګناه کې لکه شریک کېږئ نو هغې ما ته وی ته بجل کوې ما یې زه به غلا کومه په سیخانو کې په بلاکونو کې که نه چې لاس مې بر کېږي نو زه به پکې غلا کومه نو هغې وی نه چې مونږ خو دا نه کوو نو ما یې ولې هلته پې ما دا کوی ته به وایي